دوستانو نن یو ډیر اسانه او مهم ټاپک دی value of time چې دی مطلب دی د وخت اهمیت. ګورو دوستانو زما هدف دا دی چې کله تاسو د انګلیسي ګرامر لغاتونه جملی یا په انګلیسي کې خبرې کول زده کوئ نو له دې سره سره باید تاسو روزمره یو د انګلیسي اخبار یا ټاپک ولولئ چې دغه ټول شیان په هغه کې شامل دي. خو مشکل په هغه کې دا دی چې خلکو ته په هغه کې کوم لغاتونه یا جملې وي د هغه معنا نه ورځي، د هغه ټاپک څخه مطلب نشي اخیستلی. نو زما هدف هم دا دی چې تاسو روزمره یو ټاپک درته ووایم چې په هغه کې به تاسو د هر لغت صحیح معنا د هر جملې صحیح معنا به درته کوم او په دې کې چې کوم مطلب ټاپک دی د هغه ټاپک باره کې معلومات تاسو هم زده کولی شئ او یو ټاپک څنګه لیکل کېږي هغه هم تاسو زده کولی شئ. نو ډېر زیات مهم دی دوستانو. او که دا ویډیو سره خوښېږي دوستانو ویډیو هم د سره لایک کړئ. Let's get started. Okay, time is essential in the life of human being. ګورو دوستانو دی خو مطلب اول دا دی چې وخت د انسان په ژوند کې ډیر اړین دی. وخت د انسان په ژوند کې اړین دی. دی مطلب دی څه دی؟ time is essential. دی مطلب دی چې وخت مهم دی. essential مطلب چې دی مهم یعنی ضروري دی. څه دی؟ in the life of human being. د انسان په ژوند کې life ول کېږي ژوند ته او human being ول کېږي انسان ته. څه دی؟ time is running continuously. time is running continuously. دی مطلب دی چې وخت په دوامداره توګه تیریږي. دوامدار مطلب دی په جاری ډول سره. څه دی؟ time is. دی مطلب دی چې وخت تیریږي continuously په دوامداره توګه سره په جاری توګه سره. څه دی؟ نو دی مطلب دی. نو په دې کې مطلب تاسو human being ځکه چې د human being مطلب و انسان او essential مطلب دی ضروری او continuously دی مطلب دی په دوامداره توګه په جاری ډول سره. څه دی؟ Okay, time once gone is gone forever. دی مطلب دا لومړی چې وخت چې یو ځل تیر شو د تل لپاره تیریږي. دلته وګورئ time once gone is gone. دی مطلب دا دی چې وخت یو ځل gone تیر شو is gone forever د تل لپاره تیریږي. صحیح دی؟ دی مطلب دی. forever مطلب دا دی د تل لپاره. It never comes back. It never comes back. دی مطلب دا دی چې دا هیڅ کله بیرته نه راځي. It never دی مطلب دا هیڅ کله هم comes back نه راځي. دا هیڅ کله هم بیا back مطلب شاته بیا دا وخت نه راځي. دا مطلب د څه دی؟ Okay. Time gives equal opportunity to all. دی مطلب دا دی چې وخت ټولو ته یو شان موقع ورکوي. Time gives وخت ورکوي equal opportunity یو شان موقع. equal مطلب د یو شان opportunity ورکیږي موقع چانس ته. څه دی؟ to all ټولو ته. نو وخت ټول ته یو شان موقع ورکوي. time is precious. time is precious. دی مطلب دا دی چې وخت قیمتي دی. time is precious دی مطلب دا چې وخت قیمتي دی. precious ول کېږي قیمتي ته او هغه equal opportunity دی مطلب دی چې یو شان موقع. صحیح دی؟ نو دا هم تاسو په دې کې زده کړل. Okay. We can buy everything with our money. دی مطلب دا دی چې مونږ کولی شو هر څه په خپلو پیسو واخلو. We can buy مونږ کولی شو واخلو. buy مطلب دی اخیستل. everything هر څه with our money په خپل روپو سره. صحیح دی؟ But time cannot be bought. دی مطلب دا دی چې خو وخت نشي اخیستلی. خو وخت نشي اخیستلی. But time لیکن وخت cannot be bought دا نشي اخیستلی. دوستانو که زه دلته استعمال کوم should د can په ځای بیا دا مطلب ورکوي چې should not be bought. دا بیا دا مطلب ورکوي چې باید وانه اخیستل شي. او که زه وایم چې cannot be bought دی مطلب دا دی چې نشي اخیستلی. صحیح دی؟ نو دا دوستان دا هم یو ګرامر دی خو دا لږ مشکل دی. د بي نه وروسته بیا موږ د فعل سره دریم حالت استعمالوو. څه دی؟ د bought چې ده دا د بای دریم حالت دی. نو هغه به انشاءالله تاسو ته د ګرامر په برخه کې ووایم. نو څه ده؟ په هغه ویډیو کې به انشاءالله موږ دغه ټاپک هم بیا کور کوو. Okay. We should learn from the past experiences. We should learn from the past experiences. دی مطلب دا دی چې موږ باید د تیرو تجربو څخه زده کړه وکړو. We should learn. We should learn موږ باید زده کړو. learn مطلب دی زده کول. From the past experiences له تیرو تجربو څخه. past مطلب دی له تیرو مطلب له تیر شوي څخه. experiences دی مطلب تجربې. موږ باید د تیرو تجربو څخه زده کړه وکړو. دا مطلب دی. څه دی؟ Present time is important for us.
دې مطلب دا دی چې اوسنی وخت زموږ لپاره مهم دی. present time اوسنی وخت is important for us زموږ لپاره مهم دی. if we utilize the present time properly دې مطلب دا دی چې کله اوسنی وخت څخه سمه ګټه پورته کړو. if we utilize دې مطلب دا دی که چیرته موږ پورته کړو. utilize مطلب دا دی چې استعمال وکړو یا ګټه پورته کړو. دا مطلب دا چې دی که چیرې موږ مطلب دغه که چیرې موږ ګټه واخلو یا استعمال وکړو د present time دا اوسنی وخت properly مطلب په صحیح ډول سره. صحیح دی کله اوسنی وخت څخه موږ په صحیح ډول سره ګټه پورته کړو. so our future automatically becomes bright دې مطلب دا دی چې زموږ راتلونکی په اتوماتیک ډول روښانه کیږي. our future زموږ راتلونکی automatically په اتوماتیک ډول سره becomes bright دې مطلب دی هغه روښانه کیږي. becomes bright مطلب دی روښانه کیږي. نو برای مطلب خانه او اتوماتیکلی خو تاسو خبر مطلب کې چې اتوماتیک مطلب څه ده. اتوماتیکلی په دوام مطلب په اتوماتیک ډول سره او our future دې مطلب دا دی چې زمونږ راتلونکی. او یوټیلایز مطلب دوستانو ګټه اخیستل یا استعمالول. صحیح دی. اوکې. to be honest time is quite valuable who want to get education دې مطلب دا دوستانو چې رښتیا وایم وخت ډېر ارزښتناک دی څوک چې غواړي تعلیم حاصل کړي. ګوریا to be honest دې مطلب دی چې رښتیا وایم. سیده دا ګورو یو پریز ته. سیده to be honest دې مطلب دی چې رښتیا وایم. time is quite valuable وخت ډېر ارزښتناک دی. دلته دا د quite مطلب دوستانو ډېر زیات. کله چې موږ وایو دا ډېر زیات مهم دی یا دا ډېر زیات ارزښتناک دی نو د زیات ډېر لپاره موږ بیا quite استعمالو. څه دی نو time is quite valuable وخت ډېر ارزښتناک دی. valuable مطلب دی ارزښتناک. who want to get education څوک چې غواړي تعلیم حاصل کړي. څوک چې غواړي تعلیم حاصل کړي. get مطلب دی حاصلول. education مطلب دی تعلیم. نو بیا درته وایم چې to be honest چې رښتیا وایم time is quite valuable وخت ډېر ارزښتناک دی. who want to get education څوک چې غواړي تعلیم حاصل کړي. صحیح دی. our life is short and we have to do a lot of things in a limited دې مطلب دا چې زموږ ژوند لنډ دی او موږ باید ډېر څه وکړو. مطلب موږ باید ډېر څه وکړو په محدود ډول سره. صحیح دی. اوس معنی درته کوم ګورئ په صحیح ډول سره. our life is short زموږ ژوند لنډ دی. short مطلب لنډ دی. and we have to do او موږ باید وکړو a lot of things ډېر شیان. a lot of things مطلب دی ډېر شیان. in a limited دې مطلب په محدود ډول سره موږ باید په خپل ژوند په دې لنډ ژوند کې ډېر شیان وکړو. صحیح دی. همدې مطلب دی. so thank you so much for watching this video. if you have got any question you can ask me and you can write your comment in the comment section. Thanks.